سلامونه درنو دوستانو، الله دې وکړي چې تر دې دمه راته روغه جوړ اوسئ. غواړم چې تاسو ته داسې یو مواد جوړ کړم چې تاسو راته دعا وکړئ انشاءالله. د چا چې وریځې د ویښتان یعنې د باڼه نه وي، پاس باره وریځې ونه لري، وریځې وایي تاسو ورته څه وایي نه پوهېږم، ابرو دا کم وي تویېږي. نو دې ترکیب چې تاسو ته جوړوم د دې نه استفاده وکړئ انشاءالله. په 15 ورځو کې نو ستاسو ویښتان د مخ د ابرو او باڼه ډېر ښایسته غټېږي. نو په ذمهواري تاسو ته وایم که چېرته تاسو دومره زیات هغه هم نه دي ترکیب کې داسې مهم شیونه زیات نه دي چې تاسو به هغه پیدا نه کړی شي. هر څه پیدا کېږي په دې وخت کې. نو اوس تاسو ته زه ښیم ګورئ بادام دي، لونګ دي، بادام، لونګ، فندق. دا د مکسر نه وباسو دوستانو چې دا ما تیار ښکلي دي، د مکسر نه تیار مې ښکلي دي دا 3 واړه. لونګ مې جدا ښکلي دي وګورئ دوستانو، او فندق او بادام مې جدا مکسر نه ښکلي دي. نور ورسره د زیتون تیل یا غوړي پروا نه کې تیل وي یا غوړي وي دا پکار دي. د شړشمو تیل پکار دي، دا د شته ده، او واسلین پکار دی دوستانو. واسلین که چېرته تاسو سره ویټامین ای ویټامین کپسول پیدا کېږي، لکه کپسول دی منځ کې داسې مایع لري غوړ هغه پیدا کېږي، نو یو دانه هغه هم پکې مکس کول، یو دانه پکې مکس کړئ. دغه د عکسونه دي د ویټامین ای تصویرونه دي دوستانو. زنجبیل د تراشک نه باسم، تیار شته. مکسر کې لږ ذره وخت نیسي نو کم دی. نو ګیلاس یو شی ظرف ورته اماده کړو، یو قاشق د مسکه نه کوچ دی، مسکه تاسو ورته څه وایئ دا دي. دغه مواد یو خالي بوتل د واسلین دي، هر څه شي یو خالي ظرف چې سارې پټ شي، لکه یا بوتل یا مثال دا وګوره ریمل. اول خو داسې یو ظرف کې جوړو، بیا په دغسې ریمل خالي ریمل هغه کې اچولی شو د سترګو دغه لپاره. او دوستانو هېر هم نه شي که چېرته غواړئ چې د ویښتانو دپاره د سر ویښتانو دپاره جوړ همدغه مواد همدغه لازمي مواد چې ما تاسو ته ویل، نو ویټامین ای پکې ضروري ده، هغه په پیدا کې پکې به واچوئ د سر دپاره په دومره تیلو کې، لکه دا وګورئ دا تیل نیم بوتل تیلو کې. نو تاسو کولی شئ چې 6 قاشق زنجبیل واچوئ. 6 تراشک نه مې وباسته، دې کې اچوو. داسې پچق کوئ. وګورئ ډېر ښایسته رنګ پستهیي رنګ اوبه لري او څومره خوشبویه دی. زنجبیل ډېر ښه شی دی، هم د انسان پوستکي ته ګټه رسوي، هم معدې ته ګټه رسوي، هم د که چېرته موږ تاسو وخورو نو د زړېدلو نه یعنې ډېر زر نه زړېږو، ځوان پاتې کېږو. د زنجبیل استعمال ډېر ښه شی دی. دوستانو وګورئ ډېر ښایسته پاک صفا اوبه راوتې. اوس راځو منقل ته.
غټه مسالې قاشق باندې شړشم تیل 1 قاشق 2 قاشق 3 قاشق 3 قاشق شړشم تیل اچوو او 2 قاشق د بادامو تیل بخیر د زیتون تیل اچوو دوستانو ګرم شي په دې کې دوستانو غوړي په ګرمېدو دي 2 قاشق پیمانه یعنې ډکه 2 قاشق بادام او فندق دا سره مکس کوو دوستانو ورپسې 2 قاشقه لونګ تیار مکس شوي لونګ نو که چېرې تاسو تیل اضافه کوئ نو دا مواد به په همغه شان اضافه کوئ داسې کوو دغه کوم زنجبیل هم پکې اضافه کړو دوستانو کولی شئ چې د سر ویښتانو کې وکاروئ او بانو کې مو وهئ او په وریځو باندې مو وهئ او ډېر ژر به ستاسو وریځې بانه خپل اندازه کله چې تاسو استعمال شروع کوئ نو اول یې عکسونه واخلئ خپل د باڼو او د ابرو بیا دا استعمال شروع کړئ په شرط چې قضایي پکې رانه وړي په باڼو کې سهار او بیګا وهل کېږي او په سر کې 2 ورځې بعد په سر کې وهئ او 2 ساعته بعد یا سهار ووهئ بیګا ومینځئ سهار ومینځئ اما زیات وخت پاتې نه شي په سر کې چې دوستان دا قط کړئ او لړۍ یې داسې وریږي مه ډېر ضره نیسي نازک شی د کمونو د تیل هم 2 رنګه تیل یوځای شوي دي ورسره دوی وخت لږ ماسکه ورسره یوځای کړئ مسکه درجه به کمه کړو درجه کمه کوو لکه 6 درجه کې کوو چې دا زیات فشار کې رانیسي دوستانو بالاخره دا دومره سره کېږي چې کافي عمر کېږي دوستانو د 5 دقیقو دپاره 3 دقیقو دپاره یې چې لږ ساړه شي او هغه ګردونه چې وي کېږي دوستانو 5 دقیقې پوره شوې غوړي سر ته جګ شو او مواد یې لاندې کېناستېده بیا هم موږ دغسې یو نازکه لیلوني تکه چې پاکه وي هغه دلته ږدو بیا به یې د پاسه ږدو د یو ظرف د پاسه تاسو هر څه چې ږدئ پروا نه کوئ په قراره باندې ډېر کم ډېر خوشي کوئ تاسو ډېر وخت پورې کېږي دوستانو هر چا ته دغه ښودلی شي ثواب په خاطر یې وښیي زده یې کوي او خپله استفاده کوي زما یوازینی شرط همدغه دی چې تاسو دا صحیح په خپل همغه ټایم استعمال کوئ استعمال هم چې کوئ نو 100% ګټور دی که چېرې یو وخت یې ووهئ استعمال یې کوئ یو وخت او 3 ورځې
که چېرته تاسو دا صحیح استعمال نه کړئ نو دا هېڅ دومره ګټه بیا نه لري. که غواړئ چې صحیح ګټه ولري نو ما خپل لورګانو ته جوړ کړي وو، نو خدای د هغوی ویښتان زه چوټي کولی نه شم، دومره اوږده دي، نو زیات اوږده دي. هغوی په هغوی لږ سره بیا هم کله زړه ترلاسه کېږي کله نه کېږي. که زه وزګاره شم ته هم که وزګاره نه شم نه کېږي، مشکلات شته کور دی. نو تاسو کوشش وکړئ که څوک ضرورت لري نو حتما استفاده کوي. دوستانو کوشش وکړئ چې د غوړي ټوټ ونیسئ د ژوند. مثلا پکې اضافه کړو دوستانو، بس د هغه نه تاسو استفاده کولی شئ. دواړو ته سر ته هم ګټه لري او بڼو ته هم وریځو ته هم ویښتانو ته هم ګټه لري دوستانو. خو کوشش وکړئ چې ډېر کم استعمال کړئ چې د مخ لاندنۍ قسمت ته د تاسو راښکته نه شي، چې تاسو په مخ باندې میده میده ویښتان راجګ نه شي، اضافه ویښتان، بیا دا به مشکل وي. تاسو ډېر کم په دې برس کې اخلئ او په لاسونو کې په سر کې چې وایي کم اخلئ وهئ، او په برس کې چې اخلئ ډېر کم اخلئ وهئ، بیا بېرته بیا نور اخلئ. سمه ده دوستانو دا د نن ورځې معلومات تاسو ته مې درکړه. انشاءالله بد هغه نه دي. او تاسو په دې کې دا هم تاسو د ریمل نه که چېرته پچکاري بمبه واخلئ، سورنج کې دا کش کې په دې کې واچوئ، پاک اول ومینځئ، ریمل بوتل پاک صفا دواړه قف کې ومینځئ، بیا پس د هغې نه په پچکاري سورنج باندې کش کړئ او دې کې واچوئ. نو دغسې په برو کې وهلی شئ، په دې باندې په بڼو کې وهلی شئ دوستانو، ډېر صحیح راځي. دا چې کله وهئ او دفعه نه څو دفعې پرې کش کړئ لکه مساج چې ورکوئ بڼو ته او برو ته هم او ویښتانو ته هم. ویښتانو ته 2 دقیقې له 3 دقیقې تاسو کولی شئ په سر کې مضبوط ووایئ، ویښتانو کې مساج ورکړئ بیا پرېږدئ، بیا 2 ساعته وروسته کولی شئ چې ومینځئ. د 2 ساعتو نه کم نه وي او د یوه شپې نه یا یوه ورځې نه هم زیات نه وي دوستانو. نو دغه ده تاسو دغه ښایسته مواد آماده شو او دې نه تاسو ګټه اخیستلی شئ. ډېر ډېر خویندې به خوشحاله شي، ډېر ګټور. دا مردانو دپاره او د زنانو دپاره هم دواړه استفاده کولی شي دوستانو. او په بڼو کې سره کم په بڼو کې داسې وایي. بار بار یې وهئ، 10 دفعې ووهئ، 15 دفعې ووهئ، څومره چې ووهئ همومره ښه ده. پورې لکه ریمل چې وهئ. دا که چېرته تاسو هغه ونه وهئ، ترتوبه ونه وهئ، دا یو ښایسته رنګ هم ورکوي دوستانو. دا په یاد ولرئ چې د لونګ رنګ دی، ښایسته سرمه‌ایي رنګ دی دوستانو. دا پوره تصویرونه دي مردانو دپاره، هلکانو دپاره، زنانو دپاره، ټولو دپاره دي. لکه د بعضې ورونو د ږیره نه وي، کمه وي بیخي، بریتان یې کم وي نه وي، نو دا کولی شي چې دې نه استفاده کړي. انشاءالله هر مشکل حلیږي. د ویښتانو د کموالي مشکل دی که ډېر زر حلیږي. نو د خویندو دپاره خو بیخي لازمي ده چې هغوی د وریځو تتو دا شیان کوي، نو هغې ته هېڅ حاجت نه وي. دا ډېر ښه کار ورکوي او خپل طبیعي باڼه وي، طبیعي وریځې ولري، ډېر ښه وي. نور مو په الله سپارم. ښه وختونه، ښې چارې.